اوکے بسم الله الرحمن الرحیم. نن مو درس پاپ مینیو پرسنلایز کړي. صحیح ده. زرا زما پرسنلایز مو اوپن کړ تیر ځله مو درس تر تیمز پورې ویلې و. صحیح ده. دا تیمز دي. تر تیمز خبره چا سره مشکل شته کې. نن راځو وای فندز. فندز اصل کې موږ سره په کنټرول پینل کې بیا راغلی دا تینه الټا وای. فندز اصل کې دغه خط چې لیکي کنه د دې خط لیکلو سټایل دی. صحیح شو رسول لک به تاسو ته وخایم خو همرا ګوره دلته کې چې رزلا شمه دغه دی کنه دلته ما دا لیکنه وکړه ایکوال آر ا ان ډي مې واخیستل کنه دا اصل کې تاسو مربوطه اوس نه راځي. اوس داسې لیکنه دا خط په دې ډول لیکل شوی کنه. ګوره دا اوس فندز دي ما سره دې کې زه ته نه داسې را سره راوله. ګوره بدل شو او نه زه ورته داسې نه داسې را سره راوله. راشه داسې را سره راوله. ګوره بدل شو کنه. نو دلته را فندز چې تاسو سره د کوم فندز د دې لیکلو لپاره راشي. صحیح ده. نو ګوره اډ فند دې څنګه تاسو اډ کولای شئ. دلته ډریګ اند ډراپ ټو انسټالر دلته تاسو انټرنیټ سره انټرنیټ نه انسټال کولای شئ. صحیح ده. نو ما سره چې الریډي موجود دی هغه دغه را سره دی. دا لاندې فندز دي. صحیح ده. یو په انټرنیټ نه تاسو ډاونلوډ کولای شئ. یو چانه اخستلای هم شئ. دلته نوم سرچ کولای شئ. مثلا چې کوم دا کوم سری راځي باندې ډبل کلیک کړئ دلته دې معلومات تاسو ته درکړي. صحیح ده. کچېره تاسو انسټالول غواړئ تاسو سره به دغه فندز درکما دا به تاسو د لیکن سټایل شي. صحیح ده. په کمپیوټر کې ورسره اضافه شي. زبراشم او وګورم دغه ما سره فندز دي. صحیح ده. دا څه لپاره دي چې ترڅو تاسو د کمپیوټر کې شي راشي او لیکنو سټایل تاسو ته وخی. صحیح ده. دا ګوره پښتو فندز دا ما سره دي. سماره دا چې کله انسټال کوئ دی باندې ډبل کلیک تاسو کوئ. ګوره دلته فقط در شیخه مثلا دا په کومه ډول دی دا داسې شکل کې سره ښکاري. انسټال باندې کلیک کړئ دا بر سره انسټال شي. سیدا یا چې رائټ کلیک کړئ دې ځنه تر رائټ کلیک پریویو باندې کلیک کړئ دې ځنه هم تاسو پرینټ کولای شئ. دا انسټال دې ځنه کولای شئ. انسټال باندې وکړئ ګوره دې ځنه یس کړئ. صحیح شو. ګوره د دې انسټالیشن روان شو. معنا دا د زماري کمپیوټر کې څنګه کړل راغلی سره. صحیح ده. بیا چې سرچ به وکړئ مغه ځان تاسو راخستلی شي. په دې باندې پوه شئ فندز باندې. بل خبره د سٹارټ خبره چې دی سٹارټ خبره څنګه نه تاسو دا سٹارټ ایریا دی ته ورکی. ګوره دغه ځکه راخاري دلته چې کله دې چې تراشي کنه دې ته سٹارټ ایریا ورکی. سٹارټ مینیو ورته ویل څو ورکی سٹارټ مینیو. نو دا سٹارټ مینیو دي تاسو سره کوم ډول باندې شل تر هغه کنه وای شور مور ټیلز ان د سٹارټ وای مور ټیلز. اوس ګوره دا سٹارټ مینیو تر دې ځای پورې راکنه ضرورت مور ټیلز لګي غټه راسره خو نو راشه دې ځای باندې تاسو کړو کوي اوس تاسو راشه لګي چیک ګوره دا غیزم لګ را دې کټ شو پام دې ورته یو داسې غټه ول شي چې دلته راشه دې ایج باندې سند باندې ودرېږي ډبل کلیک دلته وکي او داسې ټریک کې په دې باندې هم تاسو غټه ول شي. صحیح ده. نو کچېره زراشه موجوده دي ځنه بیرته اف کوم تاسو اوس چیک کوي ګوره اوسه کماند سر سره. صحیح شو. بل خبره وای شو اپلیست ان د سٹارټ مینیو. په دې سٹارټ مینیو کې دا اپلیست را سره دا اپلیست دا سره ښکاری کنه وای دا سره وخایا نه زوټه مراشه دې نه دا اف کرا سره اوس بدر سره کې نوي شمل. ګوره اوس پکې شته نشته دی. په دې وینډوز کی باندې هم تاسو دا راوستلی شي. صحیح ده. وینډوز کی دا بٹن دوی کی وته تیر وینډوز کی وای دا نو دلته ګوره په دې باندې تکلیف دلته هم سره ځنه نه زوټه مراشه رایول را سره دې باندې کلیک وکړه نو ګوره بیرته هغه چې اپلیکیشن در سره راغلی. پام دې خبر څه وای شو ریسنټلی ایډټ اپس. هغه ریسنټلی ایډټ څه معنا چې دا اوس تاسو ډیر وسنی مو دې کمپیوټر کې اچولې وي هغه اپلیکیشن نه ته وخایا. صحیح ده. مثلا یو کس ته وای چې زګور ما دې کمپیوټر مو چاته ورکړې زګور ما چې دې هغه تشه ما سره اچولې کوم سافټویر سره اچولې اپلیکیشن سره اچولې نو سٹارټ ته راشه ګورې ته شي کړې ریسنټلی ایډټ چې هغه اوس څنګه شوی وي اضافه شوی وي. صحیح ده. نو دا ریسنټلی ایډټ وای ټایپینګ ماستر دا ورته انسټال کړی دی دا معنا دې کمپیوټر کې ما انسټال کړی دی. آیا دا درته وخه مرده معنا نه مې خیر سره تکلیف وکړه اوس به کیوي نشته. اوس ګوره ماست یوز دي دا ماست یوز لاندې مو سره روان دي. صحیح ده. بیرته مو آن کړ تر شو چې ګوره بیا را سره ریسنټلی ایډټ. بل خبره ماست شو ماست څه وای شو ماست یوزډ اپس. ماست یوزډ اپس معنا وای دا زیاتره استعمالون کې مثلا تاسو یو کمپیوټر چاته ورکړی دی کنه ته وای چې زنه پیغام چې د کومه سافټویر ډیر زیات استعمال کړی وي. صحیح ده. نو سٹارټ تراشي په سٹارټ کې چې دی ماست یوزډ وای وین ورډ تا ډیر استعمال کړی فایل ایکسپلورر دا وای دا شان تا ډیر استعمال کړی دی. صحیح ده. نو کچېره زدا ورته اف کوم نو اوس به پکې نوي ماست یوز پکې شته نشته دی. صحیح ده. نو زدا ورته دې ځنه ان کوم مشکل چا سره شته. بل خبره څه وای شو سجیشن
occasionally install داسې کې دي کار ورکوي دغه وینډوز زما لږ اکټیویشن مې ورته کړی لږ شاته تللی ده شي شو ایجوکیشنل انټرپرایز نه پروفیشنل نه ایجوکیشن ته تللی ده چې دا لږ کمزوري شوې ده نو زه ورته ورته شو سجیشن اوکیشنلی ان سټارټ سو سجیشن اوکیشنلی ان سټارټ څه معنی وایي د سټارټ کې که چېرته داسې څه نوي راتلل د یو سافټویر یا اپډیټ راتلل هغه دلته را سره په دې سټارټ کې ښایه صحیح شو چې چک مې ورته ان که ښایه در سره بل څه وایي وایي یو سټارټ فول سکرین وایي دغه سټارټ را سره فول سکرین اوس دومره سکرین کې را سره راځي که نه زه ورته نه نه چې کله زه سټارټ ته ځم فول سکرین ټول غټ سکرین دې را سره نشي راځي باندې کړو ګورئ یو بیل سکرین یې را سره ونیو صحیح دا بیا بیرته تاسو هم دغه کې ووهئ بیرته لرې کېږي اوس یې بیرته لرې کوم که نه ګورئ اوس نیمې سکرین نیسي صحیح نو که چېرې داسې ول دلته راشئ دا چک بې لرې کړئ آن دی او آف دی ورته بل څه وایي وایي شو recently opened items in jump list on start or the taskbar in the file explorer jump list دا وایي کله چې دلته تاسو یو څو پروګرامونه خلاص کړئ دغه ایریا ته دې ته jump list ویل کېږي څه ورته ویل کېږي jump list وایي داسې وکړه چې دغه recently open apps صحیح شو recently open items هغه څه تاسو اوس اوپن کړي دي صحیح ده نو هغه وایي چېرته وښایه په دې ځای کې وښایه دا ګوره جمپ لیست دی ګوره ریسنټ دلته ښایي در سره که نه وایي په دې ګوره دا کوم ځای کې راغلی دا اوس دلته دی که نه دې آیکن باندې ما رایټ کلیک وکړه دلته ګوره دغه را سره ښکاره شو وایي هغه را سره دې ځای کې وښایه صحیح شو سټارټ په دې سټارټ کې را سره وښایه چې کوم ما ریسنټ ایټمز خلاص کړي دي صحیح ده په دې سټارټ کې راته وښایه یا ټاسکبار ان د ایکسپلورر کویک اکسس یا په دې ایکسپلورر دلته تاسو را داخل شوئ که نه دې سپیسي ته دې ته ایکسپلورر نوم هم اخیستل کېږي دلته دې کویک اکسس وایي په دې کې هم را سره څنګه کا وښایه صحیح ده زه ورته وایم نه نه ته راشه دا را سره مه ښایه صحیح شو دې باندې مو کلیک لرې کړ که نه دلته ته لږ راشه اوس رایټ کلیک وکړه آیا هغه نور فایلونه پکې شته دي هغه ریسنټلی چې موږ سره راغلل نشته پکې که نه نو ګورئ هغه هم ترې نه لاړل ته زه راځه ما دلته د سټارټ نه به هم لرې شوي وي صحیح شو هغه ریسنټلی ګوره ریسنټلی یوزډ څنګه شول هغه هم را سره لرې شول صحیح ده بله خبره زه راځم دا د سپیسي وله که نه یا فایل ایکسپلورر دلته د کویک اکسس ته لږ راشم آیا چې شی پکې شته دی نشته دی لرې شول ترې صحیح ده اوس که چېرې زه دلته راشم دا ورته آن کړم څنګه کړم آن کړم آن مې کړ ورته که نه او اوس راشم د فایل ایکسپلورر ته او دلته راشم کویک اکسس ته اوس هم پکې نشته ولې ځکه دا آن شو خو هغه شته خو یې ختم کړي ول که نه د دې نه وروسته که زه چې اوپن کړم هغه بیا ما سره څنګه وي راغلي بیا سره زه راځم فار ایگزامپل زما دغه یو تصویر ما اوپن کړ ومې کوته صحیح ده دا مې وکوته که نه ته لږ راشه کویک اکسس کې چک کړم شته پکې او راغی زه راځم د جمپ لیست کې را سره چک رایټ کړو که دا وګوره جمپ لیست کې ریسن ګوره وایي دې فولډر ته داخل شوی دې فولډر ته زه داخل شوم اوس دلته د سپیسي کې ګوره دلته ای ډرایو کې ما سره ګوره 4K په نوم باندې 5K فهم ولې ورته نو دغه ورته وایي چې دا را سره وښایه او مه یې ښایه را سره که چېرې مو ورته آف کړ بیا به یې نه ښایي صحیح شو بل څه وایي شو اکاونټ ریلیټډ نوټیفیکیشن وین آف ریکوایرډ نوټیفیکیشن آر سیلف شون وایي کله چې زما د دې اکاونټ مربوطه کوم نوټیفیکیشن راتلل وایي دا بیا هم را سره ښایي که چېرې زه بند شوم بیا مې کمپیوټر بیا ولګو بیا هم راته نوټیفیکیشن څنګه کا راکړه صحیح ده دې ځای کې تاسو کولی شئ بله خبره وایي چوز ویچ فولډر اپیرز آن ټار وایي دا موږ ته وښایي چې په ګوره دا سټارټ مینیو وله که نه دا سټارټ مینیو ده که نه او دغه کونج کې دغه ایریا درته ښکاري دې ته سټارټ وایي څه ورته وایي سټارټ وایي په دې سټارټ کې زر څه خو موږ پاور دی که نه سیټنګ دی فایل ایکسپلورر او پکچر دی زه ورته وایم نه نه لږ راشه نور شی هم ورسره اضافه کړه ډاکومنټ هم ور اضافه کړه ډاونلوډ هم ور اضافه کړه میوزیک ویډیو نیټورک ته لږ راشه اوس یې چک کړه اضافه شوی پکې ګورئ ټول پکې اضافه شوی دي صحیح راک چېرې دا تاسې کموئ نو دې ځای نه کمولی شئ ورته هم نیټورک هم را سره مه راخله دا هم ویډیو هم مه راخله پکچر هم مه راخله میوزیک هم مه راخله ډاونلوډ هم مه راخله به دا نور پاتې پرېږدئ ته لاندې تاسو نور شی پکې غواړئ هغه هم تاسو دې ځای نه ورته اډ کولی شئ اوس ته لږ راشه چک کړه اوس پکې شته دی نشته دی پکې که نه نو دا پکې دې ځای نه سره راغلی گایز صحیح ده نو دا موږ سره شو سټارټ شو بس دی که مخکې لاړ شو بس به وي صحیح ده نیکسټ کلاس کې به انشاءالله ټاسک بار ووایي سمه ده